د جمهوریت په هغه کې په وخت کې موږ تاسو سره دی چې امنیتي ځواکونو ته ډېر تهدید و په هغه سیمو کې چېرته به یو مصیبت پېښ شو که به طوفان و که به ستاسو په یاد دی اردو به په اولو شیبو کې ځان رساوه هغه ځای ته بالکل هلته به د دریشیانو خلک ښکارېدل په نظامیان به زموږ ستاسې کښته پورته کېدل تر پایه پورې او دغه شی خو داسې کمترین اعتراض په هغه وخت کې طالبانو پلویانو کوه هغه دا و چې وایي دوی خپل ځان ښکاروي تاسې به ځان ښکاره کړی و هلته به ورغلي واستئ د خودنمایي لپاره به تللي واست پرون قاضي حسن اقیار تللی و قاضي حسن اقیار طالبانو هغه طرفدار په جمهوریت کې به مخته و ټوله ورځ اوله فني خبره خو دا ده چې په سپینو جامو تور واسکټ او تورو څپلیو کې تللی و زلزلې ځای ته دغه ته بیا یې لیکلي وو دغه ورځ بیا خیر یوسي لیکلي وو وایي د ولسوالۍ تر کچې پورې ولسوال دلته لا نشته د ولسوالۍ تر کچې حکومتي کس دلته نه معلومیږي ټویټ یې اوس هم په پاڼه باندې پروت دی بخښنه غواړم فیسبوک باندې پروت دی پوسټ کې لرې کړی نه دا د هغه د خولې شاعري ده او ویډیوګانې او عکسونه او دا شیان خو ګورئ سره له دې چې هلته یوه برخه کورونه دي زه بعضې طالبان پېژنم مولوي مهاجر د دغه سړي کور په همغه سیمه کې و د ده د کور انخلا ته په اوله شیبه کې هلیکاپټر تللی و او بیرته ځینې تللی و له دوی ته د نوو بلډوزرو دې شیانو د هغه ضرورت نه و یعنې یو شی چې له جمهوریته ډېر پاتې دی او بیا د هرات په خلوردو کې هلته بیخي زیات امکانات دي په هغه زون کې ډېر زیات امکانات پراته وو او دغه دغه امکانات چې دي د لارې پاکولو د ملبې د پاکولو دا خو په ټولو خلوردګانو کې پریمانه وو د هغو به یې یوه ډېره وړه برخه به یې لېږلي وو یو 15 دانې به یې لېږلي وو عکسونه بیا اخیستي او تاسو ته خو دا معلومه ده که نه چې که طالب چېرته د 2 روپۍ کومک وکړي د 10 روپو پروموشن ورسره کوي دا خو ټوله ته معلومه ده که نه خو لیکن دا خو هغه د اولو ورځو یو څه کیسې وي چې هغه په څګي کې ماشوم ورلوېدلی او ټوله کابینه ورغلې وه هغه خو هغه د کمترۍ د احساس ښکار و او په دوی باندې دا اعتراض و چې دا خلک چې دي حکومتداري نه دي دا د خدمت خلک نه دي د کار خلک نه دي نو د هغه خپل کمترۍ د احساس د دفع په خاطر باندې به یې ځینو ځایونو کې رسیدګي کوله اوس هغه شی د ورځ په ورځ چې ختمېږي یعنې دغه زلزلې په هغه کې خو په موقع باندې خو یې بیخي ځان نه وشرمول او زموږ توقع معلومه ده یعنې موږ له اوله هم دا توقع نه کوله او نه اوس له دوی توقع کوو او زه رښتیا درته وایم یا ځینې ملګري په مخ کې نور هم ښایي په دې باندې هم لا خوشحاله احساس دي ځکه موږ په دې باور لرو د پاکستانیانو لاسپوڅې اداره ده نو څومره اعتبار کم په خلکو کې څومره خلکو ته رسیدګي ونه کړي د افغانستان په ګټه ده ځکه دا ډېر خطرناکه ده چې تا د ملت رابطه دي له یو لاسپوڅي سره جوړه شي هغه په اوږده موده کې بیرته د تا ملت ته تاوان رسوي لیکن خبره دا ده چې هغه څوک یې ملاتړي دي هغوی باید نن بدل جوړ کړی وای ویلې وای چې دا خو د ملت د خلکو ترمنځ فاصله جوړېږي دا په دې رقم خو نه کېږي چې تا د یوه مشر د ملا محمد حسن چې کابل ته یو څو ورځې ورک و بیا راپیدا شو تاسو په یاد دی هغه کاروان هم یعنې تر 1000 موټره ډېر وکړي زیرې او د تورو شیشو موټر دا د یوه مشر د بدرګۍ او د یوه مشر د واده لپاره ته باور په خدای وکړه دا شهید خیل دغه ته په مزار کې ښځه کړې وه په هلیکاپټر کې به دغه ته تو چغلبازۍ ته تو دا موږ په سیمه کې ټولو ته معلومه ده په هلیکاپټر کې چغلبازیو ته ځي په هلیکاپټر کې ناوې یوړه واده ورودو او په دغه کې بیا په دغسې ورځ باندې بیا دوی بیا په ورک دي سره په غارونه نوتلي دي نو اکه ده زموږ دغه شی غوښتل هم نه جني او د افغانستان خلک باید خپل مشکل ته خپله ورسېږي د هرات خلکو مردانګي وکړي واقعیت دا ده چې پرون مو ویډیوګانې کتلې عکسونه مو کتل چې نیم هرات ورغلی دی چې څه امکانات یې په لاس کې دي خو نو دا خبره ده چې د خلکو به دا جفا هم هېره نه شي دا ناځواني به هم هېره نه شي په دغه ورځ باندې هم سره له دې چې دغه کومو سیمو خلک چې غرق شوي دي دا بل مخ اوښتي کلي دي دغه اکثره یې طالبانو ملاتړي کړي دي ته یو ملګري د هرات وویل له بده مرغه دغه کلي چې وو دغه اکثره یې طالبانو ملاتړي وو او دا یوه خبره هم ده چې خدای پاک د طالبانو په ملاتړو رښتیا هم